ملګرو یوه مرغۍ سلیمان علیه السلام ته په فریاد راغله او ورته ویلې چې یا د خدای پیغمبره زما په دې لویه دنیاګۍ کې یوه وړه ځاله وه خو طوفان راغی او باد ورانه کړه ته به زما شکایت خدای ته رسوې چې ولې زما سره دغسې زیاتی وسه. سلیمان علیه السلام چې د مرغانو په ژبه پوهېده ورته ویلې چې سمه ده زه به له پاک الله سره همدا خبره شریکه کړم او بیا به تاسو ته ځواب درکړم. کله چې د سلیمان علیه السلام او د پاک الله د راز او نیاز وخت راغی نو سلیمان همدا خبره هم وکړه. پاک الله ورته ویلې چې مرغۍ ته ووایه چې ډېر ځلې ته په مصیبتونو کې راغلی خو ما په یو بل څه بچ کړي یې. دا طوفان هم ما ځکه راوست چې یو مار د روانو ستا ځالې ته او غوښتل یې چې ودې خوري نو د دې لپاره چې تا له مرګ وژغورم طوفان مې راوست او ته له ځالې والوتې او له مرګ وژغورل سوې. بله ورځ چې مرغۍ راغله او سلیمان علیه السلام دا کیسه ورته وکړه نو مرغۍ په خپلو خبرو پښیمانه سوه او ډېر یې وژړل. دا کیسه موږ تاسو ته راښیي چې کله کله ممکن له یوې پیښې سره مخ سو خو په حقیقت کې کیدای سي تر هغه موږ یو بل لوی تاوانه بچ سوي یو. نو کله کله چې وایي انسان ته تاوان تکلیف رسیږي باید ورباندې صبر وکړي او هغه د ملایانو خبره ووایي چې دې کې به مو خیر وي.